ویډیو کې تاسو زه ښایم چې تاسو نه اکثره به د فیسبوک پاسورډ تاسو نه به چې کوم د جیمیل پاسورډ یری زما نه هم یریږي ځکه چې ډېرې جیمیل شي یا چې کوم د ډېر اکونټونه د فیسبوک شي یا دغه شانته کې نور داسې څه ډاکومنټس یا دغه شان څه لیکل یا چې کوم د زه ویم چې دا ماته یاد دي او دا زما ضرورتي څیز دی ټیم کې زما نه هغه هیر شي. صحیح شو جی. یا د ما هغه موبایل چې دی چېرته روک شي نو هغه ټوله کوم لیکل چې کوم هغه هر څه چې ما لیکلو زما ختم شي مطلب یو ډیري چې ده نو انلاین به تاسو زه ښایم چې څنګه سټوریج به څنګه سیو کوئ دغه هر څه یو اپلیکیشن دی ورکوټ غونډه کې په دغه اپلیکیشن کې چې دی به تاسو ټوله ډیټا لیکي او دغه اپلیکیشن کو تاسو د موبایل نه څوک ډیلیټ هم کړي صحیح شوله دغه اپلیکیشن دوباره ډاونلوډ کړه چې کوم ستا پاسورډ دی هغه څه دی ته لوګین کې ډېر په اسانه طریقې سره څنګه طریقه کار دی زما په دې ویډیو کې خولې دی نو که ته دوباره لوګین شې ته به ټول ستا هغه ریکارډ چې دی او به تا ته واپس وکړي چې دا لیکل ته په دوم ته په دې تاریخ کړو دغه شان د چې دی دا کوم کومر څه دا کړی دا ته ایډیټ کولم شي او دغه چې دی ته کاپي کولم شي او تا دا چې کوم دی ټول مطلب دا یو آنلاین ډیری ده. السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي کو د دې نه مخکې تاسو زموږ سپورټ چینل نی سبسکرایب کړئ دا را سره سبسکرایب کړئ راځئ خپلې ویډیو طرف ته ځو د هغې دپاره چې کوم اپلیکیشن پکار دی د هغې نوم دی کلر نوټ صحیح شو ما دا ډاونلوډ کړئ تاسو ته زه ښایم څنګه بیا ډاونلوډ کوئ دلته به ولیکئ کلر نوټ صحیح شو جی صحیح شو جی ما سره چې کوم دی زوړ ورژن دی ما اپډیټ کړی لا نه دی خو اپډیټ غواړي سیز یې ټول نه کم دی او تقریبا 2.5 MB دی راځئ درته اوس زه ښایم چې دا به استعمالوئ څنګه په دې چې کله کلیک کې صحیح شو جي دلته کې دا پرمیشن غواړي دلته کې تاسو په دې کې سمپل چې څنګه لیکل کول غواړئ تاسو په دې کې لیکلی شئ د دنیا لیکل خو مین خبره څنګه تاسو ته ما کړو چې په دې کې به مونږه چې څه کم موبایل مونږه انسټالو د اپلیکیشن او کم یو موبایل مې ټوله ډیټا پکې زما سیو پرته په دې باندې کله کلیک کې دلته چې دی دا ناٹ ساین ان دی صحیح شو په دې به کلیک کې موږ ساین ان کول غواړو جیمیل سره یا د فیسبوک سره صحیح شو جی ما خو لکه د جیمیل چې دی موږ بدلو را بدلو فیسبوک آی ډي موږ ته یاد وي نو په دې وجه چې دی نو ما د فیسبوک سره کړی دی د ویریفیکیشن کوډ غواړي فیسبوک ته لاړ شي د هغې نه پس دی ما خو مخکې ساین ان کړو نو ماته مطلب دونه اپشن به نه راځي تاسو سره به ساین ان غواړي ویریفیکیشن به نه غواړي صحیح شو جی نن سبا د فیسبوک د رولز هم سخت شوي دي دلته به تاسو څه وکړئ د خپل آی ډي به ورکړئ لاندې به پاسورډ ورکړئ صحیح شو جي زه هغه ورکومه نو بیا مخکې ګورو صحیح شوله جي دلته کې ما نه ویریفیکیشن کوډ غواړي دلته کې زه هغه ورکومه دا ټو سټپ ویریفیکیشن چې دی ما په دې ان کړی دی صحیح شوله جي دلته کې چې دی هغه ما نه فرمیشن غواړي نو اپروول مې ورکړه د هغه ځای نه تاسو هم ورغولئ سمپل به راښکته کېده او هلته کې چې کوم دي تا ته په نوټیفیکیشن کې میسج راشي ته صحیح شوله دلته کې چې دی زه بیک ځمه باره پې کلیک کوم لږ په ساین ان کولو کې چې ګندې فرسټ ټایم لږ مسله کوي صحیح شوله دلته کې زه پاسورډ دوباره ورکوم صحیح شو جي دلته کې ما ته وي کنټینیو کړم زه به په کنټینیو باندې کلیک کړم د هغې نه پس چې دا ساین ان شو زما چې کومه زړه ډیټا وه هغه به هم ورته واپس راشي اوس ځکه چې په دې کې ما ډېره ډیټا چې دی مخکې سیو کړې وه نو ډېر زیات ښه اپلیکیشن دی پاسورډ د نه هېرېږي په دې کې سیو کوه څومره چې کوم ډیټا ته په دې کې سیو کوه اوس وختي ما سره پکې ډیټا نه وه تاسو زه ښایم نو ما ټوله ډیټا دا راغلله صحیح شوله جي ورپسې چې کومه ډیټا ما دلته کې چې کوم دی بنده کړې دا زما سره چې کوم دی زړه د تاسو کتلی شئ د کوم وخت ډیټا پرته ده د 2019 ډیټا پکې ما سره پرته ده نو بس څونه پاسورډ دي څونه هر څه دي بس په دې کې به پراته وي په دې کې به تا ته یاد دي ځکه چې کله ته ټوله جیمیل موږ جوړو زموږ نه هېرېږي یا زموږ چې هر څونه چې دی هغه ډیټا په دې کې بس ساتې پرته به وي ورپکې صحیح شو جي چې هر ځای کې چې کله ته دا موبایل در سره بدلې بس موبایل سره به چې کوم دی ته لاګ آوټ کې یا د اپلیکیشن ان انسټال کې بس تا ډیټا به دې ختمېږي چې کله هم کال پس 2 کاله پس تا ته د خپل فیسبوک چې دی لوګین کې او دا ورسره لوګین کې دوباره به چې کوم دی ستا دغه ډیټا په دې کې پرته وي او چې کله پکې نوي سولي کې لکه مطلب دلته کې چې ما یو دا پیج کولو کړی دی وختي پکې باسي دوباره پکې داسې لیکم نور څه صحیح شوله لکه دا ما پکې ولیکه دې نه پس چې دی دا سیو شو دی کې دلته به راشي په 3 ډاټ په کلیک کې او سینک په دې باندې به کلیک کې اوس دوباره چې دی دا اپډیټ یې واخیسته بس دا ځان سره دی سیو کو دا زه اوس ډیلیټ کومه ما ډیلیټ کړه صحیح شوله او دلته دوباره په دې رالم او دوباره مې په دې کلیک کړه
هغه هغې نه ختم شو. نو ټوله ډیټا چې کوم دی په دې کې ستاسو پرتی او ډېر زیات بهترین څیز دی، ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او ډېر زیات کم ځای چې موبایل باندې څه بوج نه پرې باسي. نو زما تاسو دا ریکوست چې دا اپلیکیشن انسټال کړئ سره او کې د تاسو را پاسورډ او دا ټول چې کوم څونه ستا حساب کتاب دی په دې کې ساتئ نو یاد به درته. صحیح شو ملګرو؟ که دا ویډیو ستاسو خوښ شوي دا ویډیو سره لایک کړئ، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو که دا ویډیو تاسو خوښ شوي دا ویډیو سره لایک کړئ، نورو ملګرو ته سره هم شیر کړئ.